کندهار ښاروالۍ د ښار د پاکولو په موخه اشر پیل کړی دی. مسؤلین وایي دا اشر تر ورښتونو وړاندې د کثافاتو د لیږد او ښار پاکولو په موخه پیل کړی دی. مسؤلین زیاتوي په دې اشر کې به د ښار په بېلابېلو برخو کې لوی کانالونه هم پاک کړي څو په ورښتونو کې د کانالونو اوبه اوسیدونکو ته زیان ونه رسوي. هدایت الله نیکزاد د کندهار ښاروالۍ په ښار کې د ژمنیو ورښتونو وړاندې د ښاري کانالونو د پاکولو او ښار څخه د کثافاتو د لیږد په موخه اشر پیل کړ. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي دغه اشر به د کندهار په 15 ناحیو کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندهار ښار اوسیدونکو په مرسته ترسره کړي. دغه اشر چې اوس فعلا د کندهار ښار د څلورمې ناحیې څخه راشروع سو، یوه ناحیه به په مکمل ډول له کثافاتو څخه پاکیږي. انشاءالله د یوې میاشتې په موده کې به د ښار 15 ناحیې په مکمل ډول سره پاکې سي. د ښاریانو څخه هم غوښتنه او هیله هم دا د هغه ځایونه چې موږ ته پاکو یا پاتابونه یا چرې یا کثافات چې پورته کوو هغه باید دی بیا په هغه چرې او پاتابو کې کثافات ونه غورځي یا د کورونو کچرې د دکانونو کچرې هغو ځایو ته بیا وانه چي. بل ورته د کندهار ښار اوسیدونکي بیا د کثافاتو د لیږد، سړکانو رغولو او ښار پاکولو په برخه کې د ښاروالۍ ریاست څخه د دوامداره هڅو غوښتنه کوي. مخکې دلته دا لرشان چې وه دا بند وه، اوبه بار وخت راوښتلې، دا کوم دغه نو داسې اساس شی نه و چې دا اوبه لرشان داسې لاسې هر وخت به دلته اوبه راوښتلې، هر وخت په مشکلاتو د لرشانو سره مشکل جوړي د دکانونو ته اوبه راپورته کړي، دغه جامعې ته اوبه ورپورته سي، ګرده ځایونه سره خراب کړي. ښار دغه کوم ځایونه چې خراب دي د سړکان ډب دي یعنې خراب شوي دي یا ځای چودلي دي یا کښېنستلي دي، د هغه د ترمیم دپاره که کار وسي ډېر به ښه. کندهار چې 15 ناحیې لري، ډېری وخت یې اوسیدونکي د ورښتونو پر مهال د سیلابي اوبو له ګواښ سره مخ وي، خو د دغه ولایت ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره سږ کال یې د یادې ستونزې د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی دی.